السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په تمنیل کې وکته چې 1 جی بی فری انټرنیټ ترلاسه کړئ. څنګه یې ترلاسه کولی شو، څنګه یې لاسته راوړلی شو، فعالولو طریقې څه ده، په کوم سیم کارت کې څه قسم فعالېږي، دغه ټول طریقې تاسو ته ښیم. فقط ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرته تر اخره پورې ونه ګورئ تاسو نه پوهېږئ او د فعالولو طریقې باندې به هم شاید پوه نه شئ. نو راځم دغه طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلی یاست او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ورسیږي. زموږ په چینل کې همیشه دغسې خوندوري او نوي معلوماتي ویډیوګانې پورته کیږي. نو راځم ګرانو ملګرو تاسو ته وایم چې په کوم سیم کارت کې فعالېږي او څه قسمه ترلاسه کولی شو دغه 1 جی بي فری انټرنیټ. ګرانو ملګرو دا چې دی د اتصالات سیم کارت کې تاسو ته 1 جی بي فری انټرنیټ ترلاسه کولی شئ. هغه د 1 جی بي اخیستلو طریقه هم تاسو ته ښیم، خو فقط په اتصالات کې زه تاسو ته طریقه ښیم او په نورو شبکو کې نه، مثلا افغان، بېسیم، سلام او داسې نور په دغو کې نه، فقط په اتصالات کې. نو دې لپاره به تاسو کې ګران ملګرو تاسو په پلی سټور ته لاړ شئ او مای اتصالات اف جی اپلیکیشن تاسو د هغې څخه را ډاونلوډ کړئ. تیار ما ډاونلوډ کړی، تاسو د سکرین په مخ کې کتلی شئ. لینک یې تاسو ته په ډسکرپشن کې هم واچوم، تاسو ته لاړ شئ، تاسو ته به مې لیکلي چې د اپلیکیشن لینک د هغې څخه هم ډاونلوډ کړئ. او که ډاونلوډ کولی نه شئ نو د پلی سټور په سرچ کې ولیکئ چې مای اتصالات اف جی. ما تیار ډاونلوډ کړی. راځم دغه اپلیکیشن خلاصوم. تاسو ته د ثبوت سره ښیم ګرانو ملګرو چې 1 جی بي نت به موږ ته راکوي. نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ تاسو ته د دې صفحه به داسې راښکاره شي. نو تاسو به څه وکړئ ګرانو ملګرو، دلته نور به هېڅ څه نه کوئ، دغلته راشئ د فون ځای کې خپل نمبر به دلته ولیکئ. زه راځم او دلته خپل نمبر لیکم، تاسو هم خپل نمبر ولیکئ، 0 ورسره مه وهئ، مشکل نشته. کله چې خپل نمبر ولیکو ګرانو ملګرو نو تاسو به بیا لوګین باندې کلیک وکړئ، په دغه لوګین باندې. کله چې په دې کلیک وکړو نو ستاسو سیم کارت یو کوډ ورځي چې او ټي پي کوډ ورته وایي. هغه کوډ به تاسو دلته ولیکئ. صبر ورته کوئ، اوس به موږ ته کوډ راشي. تاسو وکتو ګرانو ملګرو چې ما ته کوډ راغی، دغه کوډ زه اخلم او دلته یې لیکمه. ما ته کوډ راغی 7214. دغه کوډ زه دلته وهم او دا اتصالات اپلیکیشن ما ته خلاصېږي ګرانو ملګرو. تاسو وګورئ چې ما هم دا خلاص کړو ګرانو ملګرو. دلته ما ته دغه میسج راغی، تاسو ته دا میسج زه دلته ښیم ګرانو ملګرو په ثبوت سره. تاسو وکتو چې ما ته د 1 جی بي انټرنیټ میسج هم راغی. دغه میسجونو ځای کې زه اوس تاسو ته دا ښیم چې همدا اوس راغی. تاسو وګورئ ګرانو ملګرو ما ته دلته ولیکل چې مبارک شه ستاسو نمبر ته مثلا څومره، تاسو راجستر شئ مای اتصالات اف جی کې او تاسو 1 جی بي فری انټرنیټ د 3 ورځو لپاره ترلاسه کړ. نو دغه انټرنیټ ګرانو ملګرو تاسو سره 1 جی بي دی او 3 ورځې کار کوي. نو تاسو کولی شئ تر 3 ورځې پورې دې نه ګټه واخلئ. دا هغه وخت کار کوي. راځم اوس تاسو ته دا هم وایم چې تاسو سره څومره وخت کار کوي دغه 1 جی بي انټرنیټ. دغه 1 جی بي انټرنیټ تر 3 ورځو پورې کار کوي ګرانو ملګرو ستاسو په سیم کارت کې. خو دا چا لپاره فعالېږي او چاته د انټرنیټ ورکوي 1 جی بي، په دې هم ځان پوه کړئ. دا هغه کسان ګرانو ملګرو چې په مای اتصالات اف جی کې مثلا داخل شوی نه یا کله یې په دې کې اکاونټ نوي جوړ کړی یا دغسې اوس دې کې اکاونټ جوړ شو زموږ په نمبر، مخکې په دې کې اکاونټ جوړ نه و. تاسو سیم کارتونه لرئ مثلا اتصالات، خو تاسو په دې مای اتصالات اف جی کې خلاص کړی نه دی خپل نمبر په ساده اصطلاح تاسو ته یا تاسو په هغې کې دغه اکاونټ جوړ کړی نه دی. دغه اوس چې ما خلاص کړ خپل نمبر مې هلته ولیکه نو دا ما ته اکاونټ جوړ شو. که چېرته مخکې تاسو اکاونټ جوړ کړی نو تاسو ته 1 جی بي انټرنیټ نه درکوي. په هغه وخت کې تاسو ته 1 جی بي انټرنیټ درکوي چې مخکې تاسو په دې کې اکاونټ نوي جوړ کړی. کله چې تاسو اکاونټ جوړوئ د اکاونټ په جوړولو سره تاسو ته په تحفه کې 1 جی بي انټرنیټ د 3 ورځو لپاره درکوي. تاسو کولی شئ په 3 ورځو کې دې څخه استفاده وکړئ. بعد د 3 ورځو نه مثلا که تاسو انټرنیټ ډېر پاتې وي، که مو خلاص کړی وي که نه وي، نو هغې نه بعد تاسو ته کار نه کوي.
خو بیا هم تاسو ته یادونه کوم ګران ملګرو که چیرته تاسو مخکې نه په مای اتصالات اف جي کې مثلا اکاونټ جوړ کړی وي یا خپل نمبر پکې خلاص کړی وي نو تاسو ته 1 GB انټرنیټ نه درکوي. هغه وخت تاسو ته انټرنیټ درکوي کله چې تاسو پکې اکاونټ جوړ کړی نه وي په مای اتصالات کې په خپل اتصالات نمبر باندې. نو ما تاسو وکړو ګران ملګرو چې ما ته په میسج کې راغی او 1 GB انټرنیټ هم ما ته راکنو. تاسو هم کولی شئ دغسې خپل مای اتصالات اف جي انټرنیټ اپليکیشن وبخیر را ډاونلوډ کړئ او اکاونټ پکې جوړ کړئ. تاسو 1 GB انټرنیټ ترلاسه کوئ که تاسو سره یو سیم کارت وي که بل یا خپل ملګري ته فعالوي یا ځان ته نو دغه 1 GB فري انټرنیټ تاسو ته درکوي کله چې تاسو په مای اتصالات اف جي کې خپل نمبر خلاص کړئ یا اکاونټ پکې جوړ کړئ. نو دا وه د فری انټرنیټ ترلاسه کولو طریقه او ما تاسو ته دغه طریقه وښودله په مای اتصالات اف جي کې. تاسو کولی شئ سل فیصده وبخئ 100% ترلاسه کړئ. نو ما هم تاسو ته ثبوت سره وښودو. نو ګران ملګرو د داسې ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، آل انتخاب کړئ او دغه ویډیو ځان سره لایک هم کړئ او دا چینل د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ. نو زموږ نننی ویډیو همدومره ګران ملګرو، هیله ده چې د خوښ وړ مو ګرځېدلی وي. تر بل ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ما ته اجازت راکوئ. د الله په امان.